د نن نه یوه هفته وړاندې په بلوچستان کې یو افسوسناکه پیښه رامخې شوې وه. د دې نه مخکې دغه پیښې د بلوچستان د خلکو سره کېدې، خو دا ځل دغه پیښه د پنجاب د خلکو سره رامخې شوه. خبره د نوش کې د پیښې کوم، چېرته چې په یو بس کې تقریبا یو کم 10 تنان سواره وي. دغه بس ودرولی شي د کوټې تفتان هایوې باندې. دغه هایوې باندې د BLA یعنی بلوچستان لیبریشن آرمی 3 غنټې دغه کسانو ناکهبندي کړې وي، ګاډي ودروي او هر ګاډي نه تپوس کوي چې تاسو د کوم ځای نه راغلی او چېرته ځئ. ID کارډونه به یې کتل. 3 غنټې دغه سلسله روانه وه. دغه 3 غنټو کې د حکومت ریټ په ځای کېدو دپاره څوک هم رانغلل. په دغه وخت کې یو بس تېرېږي، هغه ودرولی شي، هغه ته وردننه شي، اواز وکړي چې تاسو کې پنجابیان څوک دي. په اول کې د 8-9 تنانو شناختي کارډونه وګوري او دا د بس نه راکوز کړي. کوم تنان چې په دغه وخت کې په بس کې موجود وو، هغه د دغه پیښې نه بچ پاتې شوي دي. هغه وایي چې کله دغه بس تا دوی راوختل او اواز وکړو چې تاسو کې پنجابیان څوک دي، او بدې ردې وویلې او کنځلې وکړې او ویل تاسو زموږ بچي وژنئ، اوس بس تاسو بچي موږ نه پرېږدو. دغه کم 8-9 تنان چې دوی کوز کړل، سترګې ورله وتړي، مخونه یې بل طرف ته واړئ او د وسلو سره تنان ورته د شا نه ودرېږي، ډزې پرې وکړي او ټول په دغه موقع باندې په ډزو ووژني. کم تنان چې په بس کې نور پاتې شول، هغه په دې وجه پرېږدي چې د چا سره ماشومان او زنانه وي او څوک د بلوچستان خلک وو چې هغه د بلوچستان سره د هغوی تعلق وو او د هغوی سره ماشومان او زنانه موجود وو. د دغه پیښې نه سمدستي وروسته د BLA دغه پیښې پړه په خپل سر ومنله او دوی په علاقه کې پمفلیټ تقسیم کړي. په دغه پمفلیټو باندې لیکل شوي وو چې مونږه 3 غنټې دغه د تفتان هایوې بند کړې وه او دغه تنان مونږه په ډزو ووژل. دوی په دغه پمفلیټ کې دا لیکلي دي دغه کسان په بنیادي توګه باندې د انټیلیجنس سره تعلق لرل. دویمه دا چې تر کومه پورې د پاکستان فوج د بلوچستان خاورې نه نه وي وتلی، نو مونږ به دغه رنګ حملې کوو. دغه ډومبې پیښه نه ده. په کال 2015 کې هم په توربت کې یو اټیک شوی و، کوم کې چې 20 پنجابیان مزدوران د کومو تعلق چې د ساوث پنجاب سره و هغه وژل شوي وو. تیر کال هم د اکتوبر په میاشت کې په توربت سیمه کې یوه بله پیښه رامخته شوې وه، په کوم کې چې 6 مزدوران د BLA لخوا وژل شوي وو. کله هم چې BLA د پنجاب سره تعلق لرونکي خلک وژني، نو دوی په تور لګوي چې دا د انټیلیجنس کسانو. او که وکتلی شي کله چې د دوی نه ویډیوګانې کېږي، نو دوی په صحیح توګه باندې اردو هم نشي ویلی او معلومیږي چې دغه انپړ دي. نو انپړ په انټیلیجنس کې څنګه اخلي، دا یو سوال پیدا کېږي. دغه پیښې نه وروسته په میډیا باندې دا خبر وچلېدو چې دغه وژل شوي تنان ایران ته د زیارت دپاره روان وو او دوی تعلق د اهل تشیع سره و. خو داسې نه ده، ځکه چې د کم ډان او غټې ادارې د میډیا د هغوی تر مخه هغوی په دې باندې ریسرچ کړی دی او ویلي دي په دغه وژل شوو تنانو کې 15 تنان د اهل تشیع سره تعلق و او د 4 تنانو تعلق اهل سنت سره و، چې پکې د یو نوم ابوبکر هم و. ویل کېږي چې دغه تنان د ایران نه ترکیه ته او بیا د ترکیه نه د یورپ مختلفو ملکونو ته تلل، شرطه چې دوی مزدوري کوله. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا په پاکستان کې معاشي صورتحال دې حد ته رارسېدلی دی چې خلک بهر ملک ته د دغه ملک نه روان دي که چېرې د دوی سر هم ځي. ځکه چې تاسو به کتلي وي چې په مختلفو ځایونو کې کوم خلک چې یورپ ته ځي، هلته کشتي ډوبېږي، په کشتو کې وژل کېږي، په چا باندې فایرنګ کېږي، په فایرنګ کې وژل کېږي. دغو کسانو ته ښه پته وي چې مونږ په دغه غیر قانوني لارو باندې یورپ ته یا نورو هېوادونو ته ځو، نو زمونږ سر په دې کې تلی شي. دوی د سر هم پروا نه کوي، ځکه چې د ملک حالات ډېر زیات خراب دي. نو مونږ خبره کوو په دې باندې چې د ملک نه د تختې دپاره که چېرې د سر قرباني هم راشي، نو بیا هم دوی په دې باندې نه رایسالیږي. په نننۍ په دغه ویلا کې دومره، بیا به حاضرېږو د الله په امان.